السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زمونږ مذهب څه دی؟ زمونږ مذهب اسلام دی. اسلام څه ته وایي؟ اسلام موږ ته وایي چې الله تعالی یو دی، هغه عبادت لایق دی، او حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم د الله تعالی بنده او د هغه رسول دی. اسلام کلمه څه ده؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. رزق څوک ورکوي؟ رزق الله تعالی ورکوي. دعا څوک اوري؟ دعا الله تعالی اوري. ژوند او مرګ څوک ورکوي؟ ژوند او مرګ الله تعالی ورکوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. دوستانو چرته چې د دین ښودنه کیږي، چرته چې د الله او د رسول خبره کیږي، چرته چې د قرآن پاک زده کړه کیږي، چرته چې زموږ د ښکلي پیغمبر وارثان جوړیږي، نو هغه ځای اکثر کنډر پروت وي. هغه ځای اکثر هغه کنډر پروت وي. دې ښکلي دې کاري صاحب څو پیرې د دې جومات دې مدرسې دپاره اواز اوچت که، خو د دې دومره خرچه رانغله چې په هغې باندې لینټر اچېدلی وي. دوستانو نن که مونږ ګناه پیژنو، نن که مونږ ثواب پیژنو، دا د چا د برکته؟ دا د دې ښکلو د دې پګړو د برکته. په کار دا وی چې دا مدرسو والا، دا جوماتونو والا، دا علما دا مونږ نه دومره سپورټ کړی وی چې دې کیمرې ته مخامخ دی اډ ودرېدی نه. دوستانو زمونږ لویه کمزوري دا ده چې مونږ ټیک ټاک سټاران واغستل او دین سټاران هم په شا پرېښودل. دا ځکه سپک دي چې تاسو نه پیسې نه غواړي، دین درته بیانوي او مکمل پري درته بیانوي. خو دوستانو مونږ ورته آبادۍ هم نه کوو، لینټر هم وله نه اچوو. دا سخته ګرمي په دې ښکلو په دې ماشومانو باندې بغیر لینټره تېره شوه. دغه ځای یو کمرې ده، په هغې کې بند پراتي شاړه ده چې چرته د دین سټار ګوري، چرته د دین محافظ ګوري، دا بېوسه ګوري، نو دا د دین سټارانو د واشروم دا د باتروم حال دی. لږ وروسته لاړ شه. کم خلک چې موږ ته د دین ښودنه کوي، د دین زده کړه کوي، موږ تاسو ته د الله او د رسول لار ښیي، نو دا د دې بچیانو د واشروم دا حال دی چې واشروم قدرې نشته، باتروم قدرې نشته. دا د دوی واشروم ته دا پرده لګېدلې ده. دا دین دا دومره سپک دی، دا دومره لاندې که مونږ چې دا د دین سټاران چرته چې قرآن او حدیث زده کوي، د هغوی واشروم نشته او که شته نو ورته دروازه نشته. دوستانو لرې نه ده د قیامت په سخته ورځ د دې بچیانو به زموږ نه الله تعالی تپوس کوي چې دا قرآن پاک، دا احادیث تاسو ته په اسانه را رسېدلي و، تاسو ځکه د دوی قدر نه کو. دوستانو تاسو ټولو ته عاجزانه درخواست دی، د دوی دغه مدرسه په شا ښکاري، دې کې د لینټر ضرورت دی، په دې باندې څه خرچه راځي. تاسو ټولو ته عاجزانه درخواست دی، په دې سکرین باندې نمبر چلیږي، ضرور رابطه وکړئ. دا وګوره، دا د دین سټاران دي کوم چې تاسو ته د دین زده کړه کوي. دا وښیه راشه، کوم چې مونږ تاسو ته د دین ښودنه کوي، د هغوی واشروم ته پرده لګېدلې ده. یو د 8000 روپو دروازه ورته نه ده لګېدلې. کاري صاحب لږ راشه، ستاسو دا خو چې باد باران وي بیا به څه کوي؟ بس ګزاره کوي دا شین دغه دا ګزاره به تر کمې پورې کوي؟ بس دغه لینټر مینټر وشي چې نو دغه ډېر ارمان دی وړو چې دا لینټر وشي، هلته زموږ ترتیب خپل برابر شي. مدرسه چې جوړه شي لینټر وشي بیا به اسانه شي؟ اسانه شي ډېره جي. دا مسجد دا لینټر وشي چې نو. دوستانو نور خو زه څه نه وایم، خو زمونږ دین سره د مینې، الله او رسول سره د مینې د دې ځای نه پته لګي
چې د دین سټارانو واشروم شته خو ورته دروازه نشته، واشروم شته خو د هغې چت نشته. دوستانو دا مې راته په دې خاطر د دی دا واشروم وخو چې قسم په خدای مونږ په نوم مسلمانان یو. دې ښکلو ته دې دین سټارانو ته چې کوم سهولت هغه په کار دی هغه مونږ ورنه کړو. بیا جزانه درخواست دی تاسو ته په دې سکرین نمبر چلیږي، ضرور ودرېږئ. دغه مدرسه ده دا جوړول غواړي، د دې صرف لینټر پاتې چې لینټر وشو انشاءالله دی به د باران نه هم بچ شي او د را روان یخ نه به هم بچ شي. د خپل نمبر لږ ووایي 0340 33 47 710 زیبې صفحې زی پی سے واٹس اپ پہ میشتی ہیں. زه انشاءالله موږ د خپل کوشش وکړو رالو اواز د مسلمانانو ته کېښودو او انشاءالله امید د ربه ساتو چې تعاون به ضرور کېږي. یو ځل بزی د دې دنیا نه بیا به نه راځي تا پرې منازیږه مسلمان بیا به نه راځي تا پرې منازیږه مسلمان بیا به نه راځي تا ډېر ترې په زړه باندې داغلي ارمانې تللی دی ډېر ترې په زړه باندې داغلي ارمانې تللی دی میرا ته پاتې د ارمان بیا به نه راځي تا میرا ته پاتې د ارمان بیا به نه راځي تا پرې منازیږه مسلمان بیا به نه راځي تا